په هرات کې یوې خیریه مؤسسې د لویدیځ زون د فوټبال لیګ د تنظیمونکو د درناوي لپاره مراسم ترسره کړل. په دې لیګ کې چې بادغیس، خور، هرات، فراه او نیمروز ولایتونه پکې برخه اخیستې وه، هرات او نیمروز په ترتیب سره د اتلولۍ او دوم مقام لقبونه وګټل. و همچنان به همت خیرین ما استادیون ورزشی با چمن طبیعی در ولسوالی اناردره ایجاد شده از طرف خیرین ما که انشالله در آینده نزدیک ما افتتاح حضور خواهیم داشت به حضور داشت اداره ملی ولایت فراه و همچنان برگزاری مسابقات دوستانه که ما ورزش دوستای ما هزینه کردن و زحمت کشیدن تا تانستن یک استادیون معیاری در ولسوالی اناردره ایجاد کنه و همچنان همیشه کوشش کردن که از تیم‌های هرات و در مجموع بخش ورزش حمایت کنن، چون بخش صنعت و بخش تجارت همیشه حامی و پشتیبان ورزشکارا و ورزش دوستا بدن. په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران د داسې ملاتړ غونډو د ترسره کولو هرکلی کوي او دوی د لوبغاړو هڅولو کې اغیزمن ګڼي. در افغانستان متاسفانه اقتصاد مردم بازیکنان فوتبال بسیار ضعیفه و اگر شرکت‌های خصوصی بتوانند که فوتبال را حمایت کنند و اسپانسری تیم‌ها را بر عهده بگیرم، میتونه بر رشد فوتبال افغانستان بسیار چیزش فایده داشته باشه و فوتبال افغانستان در سال‌های آینده رشد زیادی داشته باشه. طبعا انگیزه زیاد میده وقتی که میبینی دوستا، تاجرا، ریسفیدا همگی حمایت میکنه تیم فوتبال اتحاد نیمروز و در کل فوتبال افغانستان یک انگیزه فراوان داره و انشالله که این حمایت ها کم نشه و روز به روز زیاد شده بره. ما از تاجرای محترم میخوایم که ورزشکاران حمایت کنند که ورزشکاران به مخاصه، چون ما استعداد زیادی داریم در سطح افغانستان ولی به مخاصه های خود نرسیدن. یعنی فعلا ما شما یک تیم ملی مثل دیگر کشورهای همسایه ما شما که یک تیم کامل منظم دارن. ای کاش که مثلا ما شما هم در افغانستان یک تیم منظم داشتیم، تیم ملی. په ورته وخت کې د هرات ولایتي فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي چې دوی په هرات او لویدیځ زون کې د فوټبال لیګ د ترسره کولو لپاره منظم پلانونه لري. د یادونه وړ ده چې لویدیځ زون په ځانګړې توګه هرات د خپلو تکړه فوټبال لوبغاړو له امله په ملي کچه ډېر ویاړونه ګټلي دي.